د آسیا نیوز قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو السلام علیکم ورحمت الله. هیله ده چې روغ او جوړ به اوسئ. د چین د بهرنیو چارو وزیر د جې هیوادونو په غونډه کې ویلي چې د افغانستان بانک کنګل شوي اسعارو زیرمې دي په افغانستان کې د سیاسي فشار اچولو لپاره نه استفاده کیږي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی زیاته کړې چې بهرنۍ زیرمې د افغانستان د دولت زیرمې دي او دا باید د افغانانو په لاسونو کې وي او افغانان یې باید استفاده کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې هغه هیوادونه د افغانستان د اوسني وضعیت مسؤل دي باید د افغانانو د ستونزو هوارولو لپاره ګړندي او کوټلي ګامونه پورته کړي او په رښتیني ډول خپل مسؤلیتونه ترسره کړي. وروسته له هغې چې طالبانو پلازمینه کابل ونیول، د امریکا د حکومت د افغانستان شاوخوا 9 میلیارډه ډالر بهرني اسعارو زیرمې چې امریکا کې ساتل شوي دي کنګل کړي. پر دې سربیره نړیوال بانک، نړیوال وجهي صندوق او اروپایي اتحادیې په افغانستان کې د ټولو پروژو تمویل بند کړی ده. مننه چې تر دې دمه وئ راسره.